تازه مهم خبر شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په موټر بمي چاودنه شوې. پر پاکستاني پولیسو خونړي بریدونه دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پیښې پر یو پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستي او درنې مرګ ژوبلې اړولو یادونه یې کړې. د شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو په موټر غټه بمي چاودنه شوې ده. دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ همدا اوس یې سره سبسکرایب کړئ. شمالي وزیرستان د پاکستاني ځواکونو په موټر بمي چاودنه شوې ده. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کډیو سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یو ډیسیلر ډاټسن موټر ریموټ کنټرول بمي چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د برید په پایله کې پوځي موټر په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. پکې سپرو سرتیرو ته درنې مرګ ژوبله اوښتو خبره کړې. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د برید مسؤلیت منلی وی. دا یې کړې چې د ځوانۍ په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته ژوبله اړول. د پاکستاني ځواکونو لا په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې کره معلومات یې خپاره کړي. ځایي خلکو رسنیو ته پیښه د ډېرو کسانو خراب حالت یاد کړی چې ښایي تر 10 کسانو پکې ژوبل شوي وي.